او کیدر وو مگر مسلمانانو ته جزیه ورکول او د اسلام د حکم تابع و. دا د دومة الجندل فتح و. دلته دغه منطقه فتح کیږي او هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد وهرقل ته ورسېدی. هرقل هم اسلام او هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژني، ځکه تر دغه د مخه هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک او رساله ورلېږلې و، مگر مسلمان سوی نو. هرقل غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت نور هم تاکید وکړي. نو یې د قاصد څخه لیک واخیستی او زموږ جواب بیا درسي. هرقل خپل قوم ته وویل داسې یو ځوان را تراولي چې هوښیار او عرب وي او زما پر دین وي، یعنی نصرانی وي. هرقل ځوان هوښیار او نصرانی عرب غواړي. د هرقل عمله پسې وګرځېده، دغه نفر یې پیدا کړ چې دغه ځوان نوم تنوخي و. هرقل و تنوخي ته وویل زه غواړم چې زما لیک او رساله محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوي او غواړم چې ودغه علامو ته متوجه سي. پام کوه چې دغه علامې درڅخه پاته او هېرې نشي. ورونو، هغه لیک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهرقل ته لېږلی و، په هغه کې لیکلی و السلام علی من اتبع الهدى. زه دې وداسې جنت ته رابولم چې بر یا عرض یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی، او که مسلمان نسې د بزګرانو ګناه هم ستا پر غاړه ده. اوس نو هرقل یوازې دا نه چې د روم پاچا و، بلکې د نصاراو د علماو څخه هم و. په تورات او انجیل کې عالم او د معلوماتو خاوند و. نو هرقل و تنوخي ته وویل ته په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې فقط دغه درې علامې را وګوره. اول وګوره چې د هغه خپل لیک په یاد دی چې ماته یې را لېږلی و که یا، او بل وګوره چې په خپلو خبرو کې شپه یادوي که یا، او بل وګوره چې د اوږو په مابین کې یې کومه علامه سته که یا، چې مقصد یې هغه د نبوت مهر و. تنوخي هم د هرقل څخه رئیسو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره د هرقل لیک ورسره دی. تنوخي و تبوک ته ورسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ولیده. د هرقل لیک و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي چې په هغه لیک یې لیکلی و د هرقل عظیم الروم د طرفه و محمد ابن عبد الله ته. پس له سلام یې لیکلی و تازه و داسې جنت ته وبللم چې بر یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی. کوم وخت چې مځکه او آسمانونه ټول جنت ونیول نو اور چیرې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د هرقل لیک وویل سو، نو یې د تنوخي څخه پوښتنه وکړه چې هرقل زما په لیک څه وکړه. دا هغه اوله علامه و چې هرقل و تنوخي ته ویلی و چې ویل وګوره هغه لیک چې ماته یې را لېږلی و په یاد یې دی که یا؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لیک ور یاد کړ. تنوخي ویل هغه یې واخیستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل مگر کسرا زما لیک سری کړ او الله جل جلاله د پاچهي ور ټوک ټوک کړ، او هرقل چې زما لیک وساتي الله جل جلاله به د پاچهي ور وساتي او خلق به د څخه تر هغو بیریږي چې په ژوند کې یې خیر وي. د هرقل لیک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل سو چې په هغه کې لیکلی و ځکه او اسمانونه چې ټول جنت وي نو اور چیرې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل سبحان الله، کوم وخت چې ورځ راسي شپه چیرې ده؟ دا هغه دوهمه علامه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل خبرو کې شپه یاد کړه. مگر اوس د تنوخي د پاره هغه درېمه علامه سخته ده. څنګه یې وویني چې هغه د نبوت مهر دی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوږو په مابین کې دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کالی اغوستي دي. تنوخي نسی کولای چې هغه علامه وویني.
نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اجازه وغوښته چې زه یو څو ورځې د لې و اوسېږم. اجازه ورکول شوه. د تنوخي د اوسېدو څو ورځې تیرې شوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا تنوخي اسلام داسې شی نه دی چې د هغه شوالی او حقانیت دی د چا څخه پټ پاتې سي. مسلمان سه. تنوخي ویل زه د خپل قوم یو نفر یم، که هغه مسلمانان سوه زه هم مسلمانېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړي. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. یعنی بشک اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه چاته هدایت نسې کولای چې ستا خوښ وي، بلکې الله جل جلاله هغه څوک پر سم لار برابروي چې د عز وجل خوښه او رضا وي. تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاص کوشش وکړي چې تنوخي مسلمان سي، مگر هدایت د الله جل جلاله د طرف څخه دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه خپل عظمت او د دعوت په هغه ښه طریقه چې د علیه الصلاۃ والسلام سره موجود و، بیا هم بدبخت تنوخي مسلمان نسو. نو دا یقیني خبره ده چې دغه کار د بندگانو په لاس او اختیار کې نه دی، بلکې د الله جل جلاله په اراده پورې تعلق لري. تنوخي دلته اوسېږي او کوشش کوي چې هغه درېمه علامه هم وویني، مګر په وسه نه ده پوره. څنګه کولای شي چې وویني؟ دغه علامې د لیدلو د پاره داسې وخت په کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لباس نوی اغوستی او دا نسی کېدلی. نو تنوخي نور هم پاتسو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هدي چې دای د درېمې علامې د لیدلو د پاره ځندېږي. نو ویل یا تنوخي راسه. هغه هم ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پر مبارک اوجو هغه پټو اچولې وو، هغه کښته کی او ویل ورته وګوره دا دې هغه درېمه علامه ده چې ته د هغه د پاره ځندېږي. تنوخي هم هغه د نبوت مبارک مهر ولیدي او لاړی. هرقل یې په ټولو علامو خبر کړي. د هرقل اوس یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی دی. هغه ټول علامې چې دای په سګرځ دي هغه ټول موجود دي. نو یې د قوم مشران راټول کړ او ویل تاسو خبر یاست چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لشکر راغلی دی؟ هغه ویل هو، موږ د جنگ د پاره تیاری هم نیولې ده. د روم لشکر هم د وټلو د پاره تیار او آماده دي چې د مسلمانانو سره په تبوک کې وجنګیږي. هرقل چې د قوم او لشکر د مشرانو سره یو ځای دی ویل غوږ ونیسئ. تاسو ټول خبر یاست چې زه په انجیل او تورات کې ډیر معلومات لرم. قوم ویل هو دا معلومه ده. او ویل په دې هم خبر یاست چې یو نبی پاتې دی او تر اوسه نه دی پیدا شوی. په والله د هغه نبی ټول علامې پر محمد صلی الله علیه وسلم موافق او برابر دي. نو زه تاسو ته دعوت درکوم چې پر د ایمان راوړي او مسلمانان شي. هغه انکار وکړي ویل اسلام نه قبلو. هرقل ویل چې دا نه قبلوي نو می دوهمه خبره عملی کوي. هغه دا چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی دی، څوک جنگ نزي ور سره کولای چې نه مسلمانېږي نو جزیه ورکړي. قوم ویل دا زموږ د پاره عیب او پیغور دی. موږ په دنیا کې تر ټولو لوی او قوي دولت یو او اوس ودته جزیه ورکو. خلق به څوای دا نس کېدلای. نور خلق موږ ته جزیه راکوي، موږ به مسلمانانو ته جزیه ورکو. هرقل ویل نو مو ودریم کار تر بولم او زما سره نو بیا بل دغه بل خبره نسته. قوم ویل هغه چی شده؟ هرقل ویل جنگ مور سره کوي، په والله ماته او شکست در کوي. قوم ویل دغه آخري خبره دی منو. هو په دې کې دی اطاعت کوو. دلته نو د روم ولشکر ته اوامر صادر سو چې جنگ ته بنوځي. هل ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د روم د لشکر د راتګ انتظار کوي چې اوس به د جنگ د پاره راسي، مګر دلته د روم لشکر د وټلو او جنگ کولو څخه منع سو او نه غواړي چې وروزي. د روم د لشکر د نه وټلو سبب دغه
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه بیا حال ورغلی چې راووزي. په جواب کې ورته وویل سو کته دلته یو کال نه دروز او تاسو سره نه جنگیږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دغونه کفایت وکي او هلته په تبوک کې د 19 ورځو په شاوخوا کې پاتې سو او ټول خلکو دا خبر واورېدي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د روم سره د جنگ د پاره تبوک ته راغلی وو چې تبوک هم اصلا د روم ځکه و. تبوک یې هم ونیوي او هغه منطقه چې د تبوک پر شاوخوا وي هغه هم تر خپل تسلط لاندې راوسته. د روم د لشکر دراتلو انتظار هم ډیر وکي خو د روم لشکر دا هیڅ نکړه قبوله چې د دوی سره جنگ وکړي. دا خبر په ښکارا ډول سره نشر سو چې بني اسفر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه وبېریده. په هغه وختو کې رومیانو ته بني اسفر ویل کېده او نن ورځ اروپایان ورته ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه سره کفایت وکړي او هغه مقصد حاصل سو چې رومیان وبېرول سو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مدینه منوره ته پر رجوع کولو سره امر وکړي ځکه هغه اساسي هدف او مقصد حاصل سو. ورونو دغه غزا دوه اساسي مقصد و. یو دا چې دغه دین یوازې د عربو د پاره نه دی بلکې د ټولو انسانانو د پاره دی او بل دا چې هغه د روم د حمله مخ ونیول سو. د اسلام او مسلمانانو درجه او مقام وداسې اندازې ته ورسېده چې د روم پاچا هم ځنې بیریږي او دا سبب سو چې په ډلو ډلو خلق راتله او اسلام ته داخليده ځکه خلقو ولیده چې د مسلمانانو څخه رومیان هم بیریږي. اسلامي لشکر د تبوک څخه د نصرت او کامیابی په حالت کې بیرته د مدینه منوره پر طرف رهیسو. الله جل جلاله مسلمانان د جنگ د مشکلاتو څخه وساتل. د دشمن د طرفه هیڅ ضرر او تاوان نور ورسېدی او په لار کې یو څه واقعات پیښ شو چې په تفصیل سره به درته بیان شي. اول ابو رهن رضی الله تعالی عنہ وای موږ پر لارې رهیو څو پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زحمه او تنګېده شروع شو. یعنی ډیر خلق په جمعواری او یو ځای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا رهیو. ابو رهن رضی الله تعالی عنہ وای په دغه وخت کې پر ما خوب غالب سو او پریشانی یوړم پر بوده سپوریم او بدسوم. په دغه خوب کې چې په ځان هیڅ نوم خبر زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بوده سره پرتنګ یا بغل رهیو. په دغه خوب کې می یو आवाज یا کشهاري واورېدی چې ومه کتل هغه زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پښه ورزخمی کړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په چلاخه یا قمچنه ووهلم. ابو رهن رضی الله تعالی عنہ وای زویش او متوجه سوم خود دوهم وار د پاره بیا د سویوم او بیا زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پښه وروګرځل. وای زه ډیر وبېریدم او د بیري په سبب د لشکر شاته ولاړم. بیا چې لشکر د راحت لپاره واړول ما د مسلمانانو پسونه رهي کړه پایم یې چې ماړسي. خو زما اصلي مقصد دا دی چې ځان ګوښه او نهام کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه موضوع هېره کړي. کوم وخت چې بیرته لشکر ته راغلم نو مې پوښتنه وکړه چې چا خو به زما پوښتنه او طلب نوي کړي. راته وویل سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا پوښتنه کول. وای ډیر وارخطا سوم. اصلا زه دغه شي څخه بیریدم او ځان مې پټاوه و بیریدم چې زما په باره کې وحی او قران نوی نازل شوی ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښمه ورزخمی کړو. نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورستلم او زه ډیر په بیره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راتول یا ابا رهن خوش دکړم زخمی دکړم. ما عذر کاوه چې یا رسول الله عفرات وک د الله جل جلاله څخه زما د پاره بخښنه وغواړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا ابا رهن ما په چلاخه یا قمچنه ووهله
دغه چلاخه واخله او ما په ووهه، ځکه ستا قصد او اراده نه و چې ما خوښ کې، ستا د طرفه په بے خبري او نافهمي کې وو او ما ووهله. نو چلاخه واخله او ما ووهه. ما ویل یا والله هغه می در بخښلی دی یا رسول الله. ورونو هر انسان په دې شرط چې متعصب نه وي، په دقیق نظر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ادب او اخلاق، عدل او مساوات، شی گزاره او معاملې ته وګوري، بل اختیار به وایي اشهد ان محمدن رسول الله. دا څنګه اخلاق دي؟ د روم پاچا ځنی بیریږي او دی علیه الصلاة والسلام په خپل بیل دی چې د الله جل جلاله رسول دی، د جزیره العرب د پاچا په درجه کې دی، بیا هم وخپل یو ملګری ته یا د لشکره و یو عادي فرد ته چلاخ ورکوي چې ما ووهه، او هغه ویل یا والله ما دغه وهل در بخښلی دي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ودته دي یو څه مال او پسونه ورکول سي. ابو رهن رضی الله تعالی عنہ وایي دا هغه اول مال دی چې زه خاوند او مالک ګرځم، یعنی غریب وو، شی نه درلودي، او وایي الله جل جلاله په دغه مال کې برکت را واچاوه او ډېرې دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښتنه راڅخه وکړه، ویل یا ابا رهن ستا د قوم څخه د غفار د قبیله څخه څوک پاتې سوي دي؟ ما ور یاد کړه چې فلانی او فلانی. بیا یې وفرمایل ستا د قوم هغه جګ خلق نه وینم. ما ویل یا رسول الله هغه پاتې سوي دي. بیا یې وفرمایل هغه کوتاقه ده او غنم رنګ خلق چیرې دي؟ ما ویل یا رسول الله په موږ کې داسې خلق نشته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا پتاسه کې کوتاقه ده او غنم رنګ خلق و او هغه اوس نشته. سبحان الله. په دیر شو زورو نفرو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور معلومیږي چې څوک ستا او څوک نشته. ابو رهن رضی الله تعالی عنہ وایي ما ورته ویل یا رسول الله هغه خلق د غفار د قبیله نه دي، هغه د اسلام د قبیله دي او زموږ حلفا دي چې زموږ سره دل دي، هغه هم پاتې سوي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه د عزت اهل، هغه چې ما ته را نږدې دي، هغه مهاجرین، انصار، غفار او اسلم دي. دغه هغه خلق دي چې ما ته را نږدې دي او ما د دوی پاتې کېدل نه غوښته، ځکه دغه خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور درجه درلوده. او د دې خبرو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد داو چې وهغه پاتې نه پروته دا خبر ورسیږي چې تاسو درجه او مقام تر دې لوړ دي چې تاسو دې پاتې سي. اصلا دا وهغه پاتې قومو ته تعلیم او ښوونه. دوهمه واقعه چې د تبوک څخه دراتګ په لار کې پیښ شوه. لشکر رهیدي او د شپې یو ځای واړول. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي د شپې می د کندلو आवाज تر غوښ شو. وایي ور ولاړ شوم چې په دغه نیمه شپه او مش په لار او سفر کې او کندل دا څه پیښه ده. نو د کندلو و طرف ته ورهیسوم وملید چې عبد الله ذل بجادین رضی الله تعالی عنہ وفات شوی دی او هغه څوک چې دی رضی الله تعالی عنہ شخوي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما دي. په حیرت کې سوم چې دا کم شرف دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نن په قبر کې ولاړ دی او هغه چې جسد ورکشته کوي ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دي. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په خپل شخوي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې وی فرمایل اللهم انی امسیت راضیا عنه فرضا عنه. الهی زده د څخه نن شپه راضی وم ته ځینې راضی سي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي ما ویل کش کې زده دغه قبر خاوند وای دا کومه خوشبختی کومه درجه کوم شرف دی
چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي الهي زه راضیم او ته ځنې راضي سې، او په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې شخوي. ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما ورسره دي. عبد الله ذوالبجادین د هغه خلکو څخه دی چې په خپل قوم کې د اسلام په سبب د کفارو د طرفه ډیر آزار دی. کوم وخت چې د غوښته چې هجرت وکړي هیڅ شی نه درلوده، ځکه ټول شیان کفارو بلکې د اکاګانو ځنې اخیستي و. بیل یو بجاد څخه بجاد وهغه زیږه شړی ته ویل کیږي. نو د هجرت په وخت کې دغه یو زیږه شړی درلوده، حتی نور د اغوستلو کالی هم نه درلوده. نو یې دغه شړی لون کړ، لوړ ځګر او اوږه لسوي. کوم وخت چې مدینه منورې ته ورنږدې سو دغه شړی نیمه کړ، نیمه یې لون کړ او نیمه یې لوړ پر اوږه واچول. نو ځکه ودته ذوالبجادین یا ذوالبجادین وویل سو او دغه لقب سو، یعنی د دوه شړوي خاوند. هغه د هجرت حال وو او دغه اوس د وفات حال دی. د مدینه منورې او تبوک تر مابین په لار کې شخص. درېمه واقعه لشکر پر لار رهیدي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او لشکر په مخه عقبه ورغله. عقبه لوړ ځای یا هغه لوړ ته ویل کیږي چې نه لوی غروي او نه غونډي، بلکې دغه دوه په مابین کې یو لوړ ده چې لاش هم لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې زه دغه لوړ ته خېجم او څوک دې نه پس راځي. فقط دوه نفر د اصحاب کرامو څخه ورسره ملګری دي، چې یو یې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ دی او بل یې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ دی. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ یې د اوش مهار نیولې دي او حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ تر شا په پسې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر لشکر د مخسو عقبه ته ورورسېدي. عمار او حذیفه ورسره دي او دغه لوړی ته وختل او نور لشکر په لاندې شیله کې تیریږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه لوړه ودرېدي او لشکر ته ګوري چې د علیه الصلاۃ والسلام ومخته تیریږي. لشکر تر نظر باسي، د لشکر نظم او انضباط ته ګوري. دلته بیا د منافقانو یو ډله چې د بنی تمیم د قبیله څخه و په ظاهر نوی مسلمانان سوي دي او په زړه کې پر هغه خپل کفر دي. هغه په خپل مابین کې سره وویل په والله بل وار سړی پر دغه حال پلاس نه درځي، چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل د اول وار د پاره د لشکر څخه جلاسه وې دي، همیشه د لشکر په مابین کې وي، موږ نزو رسیدلای او اوس فقط دوه نفر ورسره دي. موږ به هم ورسو او دغه لوړی ته ور وخیجو، هلته به پراټول سو، ځای به پر تانکو او دغه لوړی څخه به راواچو او وبه وجل سي. نو 14 یا 12 نفر د بنی تمیم سره یو ځای سو، مولونه ووهل، هغه لوړی ته ورغله او ورخیجي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی ولیده او ډیر زیات په قهر سو. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ وايي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې د قهر او غضب علامه ولیدلې او دا نادره پیښه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دي قهر ورسي او هغه هم په داسې اندازه چې د علیه الصلاۃ والسلام پر مخ او چهره دي معلوم سي. حذیفه رضی الله تعالی عنہ وايي زما خیال سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قهر په دې سبب وو چې د علیه الصلاۃ والسلام د امر څخه یې مخالفت وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلی و چې څوک دې نفس راځي او دوی راغله. وایي زه د هغو نفرو و طرف ته په تلوار او چابکي ورهیسوم چې د راتګ څخه مخکې زما سره محجن را سره وو. محجن په عربي کې یو کوچنی اسلحه ته ویل کیږي چې نه توره ده نه نیزه، تر هغو کوچنی ده لکه برچه. نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ وايي دغه محجن را سره دی او دغه نفر و طرف ته پسغستا ورغلم. سبحان الله، هغه د منافقانو ډله دغه یو نفر څخه وبېرېده. وايي کوم وخت چې زه ولیدم چې د دوی پر طرف د محجن سره ورهیم، بیرته پر شا ولاړه او وتښتېده.
زه بیرته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا حذیفه ته خبر یې چې د دوی څه نیت او اراده وه؟ ما ویل یا رسول الله. ویل یا حذیفه د هغو مقصد دا و چې ما پر دغه لوړه تنگ او یوه طرف ته کې او بیا مې لاندې واچوي. یعنی د دوی مقصد دا و چې ما ووژني. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا حذیفه تا وپېژنده چې څوک وه؟ ما ویل یا رسول الله هغو مولونه وهلي وه. محترم ورونو، پاته قصه به په راتلونکي کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.